نن ورځ چې دا هغه زموږ د پښتنو ورځ ده، پښتون کلچر ډے، د پښتنو ورځ. دا تقریبا د نن څه په څو کاله مخکې 4-5 کاله مخکې 2015 کې پروګرام د لیزما خیال په کوټه کې وسولو. نو عالمي سطح پروګرام وسو، بیا په هغه کې دا مشوره وسو چې یاره په کال کې یو ورځ د پښتنو منځل دا به کوو. په هغه کې بیا 23 سپتمبر چې د هغه کې شو 23 سپتمبر چې دا به موږ د پښتنو خپل ورځ چې دا اغل منځو. عايزانو په دې خبر لږ شاشه سر خلاصول په کار دي چې د پښتنو ورځ منځل مناول دا جایزه ده که ناجایزه ده؟ ډیر خلک و دې تویا دا ناجایزه ده او دا حرامه ده، دا هغه ده. زما په فکر باندې دا ورځ منځل دا ښه خبره ده. ښه خبره په دې حواله د عزیزانو په بار کې زموږ ډیر ملګری ستا، په بار کې زموږ ډیر ملګری ستا، په امریکا کې راواخله، کینیډا کې راواخله، په جاپان کې راواخله، جرمني کې راواخله، په استرالیا کې راواخله. آلته چې کومې کډې پرتی دي بابا او ادي د خپل بچانو سره پښتو وایي، د خپل بچانو سره پښتو وایي. پښتو په دې وجه سره وایي چې د زمږ بچان د سینې پښتو جنې رسي. که زه پښتون بلل کېږم، که ته پښتون بلل کېږي، نو اول شرط مې دا دی چې موږ پښتو سره وایو. دوی کوشش دا کوي چې یاره دا زموږ بچان په بل رنګ کې ونه رنګېږي. د انګریزانو، د یهودو، د نصاراو، انګریزي، عبراني، سوریاني په دا زبانو کې ونه رنګېږي. هغه خود به خود د دې زده کېږي چې هلته کشنیان اوسېږي، خود به خود بیا انګریزي زده کېږي. خو د پښتو دپاره بیا محنت غواړي، منډه غواړي، خوارۍ چې دی هغه غواړي. نو د مور و پلار راولاړ شي پښتو وایي، د خاص کر د بچانو پر مخ باندې چې دا زموږ بچان پښتو جنې پاته نه شي. مقصد غرض دا سولو. نو اوس هم که دغه ورځ موږ مانځو عزیزانو، هغه به دغه یي چې یاره زموږ ځان ته یو رسم لرو، رواج لرو، عادتونه لرو، مزاجونه لرو. دا زموږ د بچانو سورک نسی، زموږ د بچانو سورک نسی. دا ورځ زموږ په ګر جهان کې لمانځو او دا و جهان ته ښکارا کوو، بچانو ته ښکارا کوو چې موږ دا شي. ډیر خلک ته پښتنه جنوه که په قوم څوک یو شی دروښي، په هغه کې بیا چې شی ولا که زیاته نه رامعلومیږي، په هغه کې چې شی ولا که نور نه رامعلومیږي. ستې اصل وطن چیرې دی؟ موږ په پلانې ځای کې به لکه پلانې ځای به اوس راغلي یاست، ګرسه اصل ستې هغه چې ستا بابا او نیکه ورنیکه هغه چیرې پیدا شوي؟ نو دی و یاره نه رامعلومیږي. اوس دا عیب دی عزیزانو چې تا ګوره د انګریزانو تاریخ دې په یاد دی چې چا چش وکړو، چا چیرې وکړو، چا څنګه وکړو، لیکن چې د خپل بابا او دادې پر ځای راغلی هغه درسه ورک سو، هغه درسه هیر سو. دا کمال نه دی چې سړی خپل نوم هیر کړي، د بل نوم ښایسته ولیکي. خپل نوم هیر، د بابا نوم هیر، د قوم نوم هیر، د قبیلې نوم هیر، د وطن نوم هیر، د رواجو د رسم نمونه هیر، د بل پر رسمو رواجو ډېر ښه پوهېږي. دا کمال نه دی عزیزانو. دا کله کله موږ دغه الکوان سته میسجان والا، زه په خپل الحمدلله زه فیسبوک نه لرم. ډېر ملګري داسې دي هغه مولوي صاحب فیسبوک لري، بیا پوښتنې ډېرې کوي. نورو ملګرو پیجونه جوړ کړي دي، هغه یې چلوي. ما ورته وویل ویې ټیک ده، صحیح ده، ویې چلوه، دا کار وباسي. جدیده زمانه ده، جدیده دنیا ده، په هغه کې به تم په دغه لار ورسره ځې. دا زه خپله نه لرم. په هفته کې دوی کې که ما چیرې 5 منټه 10 منټه چا څه واخیستې فیسبوک ګورم یې، که نه دې شي سره تعلق نه لرم. دا په دې وجه باندې ډېر خلک رابطې کوي. نو هغه وایي دا د مولوي صاحب نه زما نه دی. موږ و الکوانو ته په پښتو کې پښتو دا پښتو چې کوم دغه دی مطلب هغه کیبورډ دی، دا موږ پښتو اوریجنل پښتو دا موږ ځان سره ډاونلوډ کړی در سره پرته. موږ په هغه کې چاته خطونه لیکو. دی موږ ته پښتو په انګریزي کې لیکي، پښتو په انګریزي کې لیکي. دا کمال نه دی یار. دا څه کمال دی؟ دا کمال د انګریز دی چې ته دا خبره در وښوول. ستا د بابا او د ادې کمال نه دی چې ته راولاړ شو. نور خو نو مجبور یې، نو چی شوه که نه دغونه پښتو خو نو ته هم وایه. په انګریزي کې پښتو لیکل یعنې که ته نن ورځ روزانه ورځ لمانځل کېږي وروره، نو خلکو لنګوټې تړلې دي وروره، خلکو لنګۍ تړلې. څه کیسه ده؟ دا زموږ یو کلچر دی، دا زموږ رواج دی، دا زموږ رسم دی. پر دواړو سترګو ومنم دا زموږ رسم و رواج دی، خو دا رسم رواج به داسې مناویې چې د یوې ورځې دپاره نه وي. صحیح سلو؟ که ته په کال کې دا نورې ورځې ته شرمېږې په خپل رواج باندې او یوه ورځ بیا فخر ورباندې کوې، دا عیب دی.
لکه څنګه چې د بابا او د دې خبره په کال کې یوه ورځ مني، په کال کې یوه ورځ خبره مني، نور ځای نه مني. دا عیب دی که نه دی؟ که منې سر تر پایه بې منې، که نه منې مخ لرې پرېږده. نو د هغه رقم دا یوه ورځ لمانځل، دا یوه ورځ مناول، دا خاص کمال نه دی عزیزان. بیا خاص کر دا زموږ اوس کالج یونیورسټي لر چې ورسي نجونې هلکان رقصونه اتړونه پلانۍ د اسلام سره یوه ذره تعلق نه لري. دا ته ځان شرموې، ته دا وایې چې زما مور هم رقصېدله زه هم رقصېږم، هلکه ته دا وایې چې زما پلار هم رقصېدی زه هم رقصېږم. صحیح سلو؟ او دا تا پر خپل مور و پلار باندې چیش ولګوئ، تهمت دې ولګوئ. ستا پلار هم داسې نه و، ستا نیکه هم داسې نه و، ستا مور هم داسې نه وه، ستا انا هم داسې نه وه، تا ولې داسې چم چې دی هغه وکړئ؟ ولې دې وکړئ؟ نو اوس بس نن ورځ خالي لونګۍ تړل اتڼ کول دا د پښتنو ثقافت بولي. د پښتنو خو بیخي ډېر دراز ډېر طویل تاریخ دی، داستان یې دی. په پښتنو کې تر ټولو مهم شی چې دی عزیزانو هغه شرم و حیا ده. تر ټولو مهم شی شرم و حیا ده. که نه منئ دا زموږ ته ادیګانې راواخلي، زموږ ته اناګانې د چا د به ژوندی تر نن ورځې چې ډاکټر لره ځي کپیږي. نو خو معلومه سو چې شرم و حیا پکستان، معلومه سو چې په سترګو کې د شرم د حیا اوبه چې دی هغه سته. تر نن ورځې چې ټي وي چالو چې دا نور ته ګوري ویا زوی پرې دې نامحرم دی، مور تا نه ویني یا زه نور ته ګورم. دا زموږ کلچر دی د پښتو، دا موږ وغورځوئ مابین لرم رقص و ډانس چې دی هغه راوستی. زموږ کلچر دا دی چې موږ وفا لرو، موږ په وفا کې مشهور یو چې د چا سره مې بیا لاس ورکړی دی، ورورګلوي یې بولې، دانډیوالۍ یې بولې، سر تللی دی خو بې وفایي چې د هغه موږ کړې نه ده. سر مې ورکړی دی بې وفایي چې د هغه موږ کړې نه ده. د هغه رقم راواخله، مهمان نوازي راواخله، ورسه کلي لره، ورسه سارا لره، ورسه پښتانه دي 5 کسان په یوه شپه باندې میلمانه رالو، 10 کسان رالو. ته بیا ووینې هغه غټې ډوډۍ، هغه غټ پلیټونه، هغه غټې کاسې، دا به ډکې راسي ستا و مخ ته به یې کښېږي. دا د پښتنو دا کلچر ولو عزیزانو. شرم و حیا، وفا، مهمان نوازي، شجاعت او غیرت. شجاعت او غیرت دا و چې د بل چا لور به چا غوا کړې وله، دی به په خبر سو، بیا په یوازې پر آس روان سلو، بیا به د هغه لور، د هغه زوی، د هغه یار، د هغه ملګری دا بیا راخلاص کړي، دا بیا کور ته راوړئ او شاباش یې نجونې غوښتي. دا زموږ د پښتنو کلچر دی، دا زموږ رواج دی، دا زموږ رسم دی، دا زموږ عادتونه دي، دا زموږ قوم جوړ د دې خبرو څه دی عزیزانو. خو موږ پر غلطه لاره باندې ولاړو. ډېر دا پښتون داسې غیرتمند دی عزیزانو. زما څه ملګري ناست دي پښتانه نه دي، هغوی یار مولوي صاحب ته د کومې خوا ورته ناست دي، کله کله به پښتو ته خپل ټیم چې دی هغه ورکوو. دا پښتون داسې دی لکه زمری. تاسو نه ګورئ عزیزانو، هر ځای وګورئ، انګریزان وګورئ، بل څوک وګورئ. دا پښتون یې په چوکیدار پیژندلی دی، پښتون یې په موچي پیژندلی دی، پرچون یې په پیرداري پیژندلی دی، پښتون چې دی هغه په اشپزي پیژندلی دی، پښتون چې دی هغه په ډریوري پیژندلی دی، پر دا خبرې پیژندلی دی. د دې په اخوا به هیڅ حیثیت چې دی هغه نه ورکوي. علاوه د زموږ لنګوټه نه ده، دا د انګریزان یې بولي، د انګریزان بچیان چې کوم بولي، دا چې د دې کله پروګرام دا اوس ورته د اسمبلی چې پروګرامونه روان نه یا ډول په پنجاب کې ډول راواخه، ډول والای په ودو کې علاوه لنګوټي ورتړي، دا په دا وجه ورتړي. دا زموږ شعار وو، دا زموږ کلچر وو، دا زموږ رواج وو، دا زموږ عادت وو. راولاړ سو زموږ کلچر، زموږ رواج، زموږ عادت، زموږ منشور هغه پر هغه ځای کښېښو چې د خلکو په نظر کې دا دغسې کمزوري راشي. په کار خدا و چې یو ملک دی، سردار دی، خان دی، وزیر دی، صدر دی، هغه لنګوټه وتړي. یا دی راولاړ په چوکیدار یې لنګوټه وتړله، په ډولزن یې لنګوټه وتړله، په پیردار یې لنګوټه وتړله. دا هغه شادي حالو کې ته وینې لنګوټې دا چی لپاره تړلې دي؟ دا صرف د دې لپاره دي چې د پښتنو نوم و نشان دا بل کوم نه خرابېږي. دا چم چې دی هغه ورسره وکړي، دا چم ورسره وکړه. او دا یقیني خبرې دي. ته وایې مولوي صاحب نن د کومې خوا ګایږي؟ دا یقیني خبره ده. زه د پلارو د نیکه خبرې درته کوم، ته ماته د نن خبرې مه کوه، د پلارو د نیکه خبرې درته کوم. نو موږ په دغه وطن کې بلکې هر ځای موږ پاته رالو. پاته ولې رالو عاجزانو؟ پاته ځکه موږ رالو چې موږ خپل مشر نه لرو. موږ خپل مشر نه لرو. همسایه نه مني، ورور نه مني، زوی پلار نه مني، تربور نه زغمي. دغه رقم پسې ځه خالد او زموږ
قومي پاټیان راواخلي یو په خلجانو کې راواخلي راځه 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 چې په کم قوم کې لس کور دي اغون قومي اتحاد جوړ کړي ځان لپاره نو تو خو په غلوړ په خلجتوب ته پیژندل کېدل ته د څه ضرورت چې تر ولاړ شي بل پاټي دي جوړ کړل ته په دوراني تو پیژندل کېدل ته څه د پر ولاړ شي ما بینځ کې دی بل د افسد ور کاټ کړل تو خو په کاکړې پیژندل کېدل ته څه د پر ولاړ شي په ما بینځ کې دی بل قومي اتحاد ور واچوي چکسلو دغه توای تقسیم در تقسیم یواره یو شی تقسیم سو هغه شی بیا تقسیم سو هغه بیا تقسیم سو په اخر کې پر میدان باندې یو شی نصفات صحیح سلو لکه مسلمانۍ راواخلو موږ ټول مسلمانان الحمدلله اوس که په مسلمانۍ کې دا وایي یاره زه پښتون یم زه پنجابی یم زه بلوچ یم زه سندی یم مسلمانۍ پر مابین ماته سوله صحیح سلو او که ټول په یوه ژبه سو چې موږ مسلمانان یو بیا هېڅوک موږ داسې ماتولی د هغه رقم که اوس دا وایي چې یاره موږ پښتانه یو د پښتون تورې مابین راغلی د خلجتوب څه ضرورت دی د کاکړۍ څه ضرورت دی د دورانیتوب څه ضرورت دی د پلاني څه ضرورت دی د پلاني څه ضرورت دی خو معلومه سوله او که ته دا وایي چې یا زه ځمه نو پسې ځه بیا نو ته خپل کامیابي به ته په سترګو ووینې موږ خپل مشر نه لرو باچا ډېر غټ سړی دی عالمي شخص دی ته به پیژنې یا بیا نه پیژنې ټیک سلو د ولی خان بابا دی 15 کاله خالی په جیل کې تیر کو 15 کاله قید مشقت او بندیو د انګريز خلاف چې بچنګولو د دیوبند علما چې براتل دی په لڅ شور وته مدني صاحب ویله و دا بچا خان زما رسته لاس زما رسته لاس نو بچا خان ویله ول انګريز ماته یو ورغه دار وای او پښتنو ماته لس ورغه دار وای او زه جنگیږم د دې لپاره ما 15 کاله په جیل تیر کومه د پښتنو د لپاره تیر کو انګريز ماته یو ور وای او دوه ماته څو ور وای دوه ماته لس ور وای صحیح سو نو چې د چا خان دا معلومه ده چې کوم کورنۍ اتفاق نه لري دا به ټوکړې کیږي کوم کلی اتفاق نه لري دا به ټوکړې کیږي کوم وطن اتفاق نه لري دا به ټوکړې کیږي پس ځا ولی اتحاد نه لري اتفاق نه لري او په مرش کې دا شی چې دی غستا باچا خان به ویله پښتنو پر یو خبره اتفاق کړی پښتنو پر یو خبره اتفاق هغه دا چې موږ به اتفاق نه سره کوو پر یو خبره ټول پښتنو اتفاق کړی دی هغه دا چې موږ به اتفاق چې دی هغه صحیح سنو ځکه چې بار غلې کې وګوره قومي اتحاد مال خندا راځي پر دې خبرات څه سلري تا په کمپیوټر کې سافټ ویر چې دی هغه جوړ کړي تا په د جديده زمانه کې یو نوې شی ایجاد کړي نو خدای یو د بجلی بټن به نه جوړ کړي صحیح سنو پښتانه چې دی هغه د رښتیاو غټه خبره ده بیا د ازمشتي فلمان تی راوخی زنده فلمان د فلمان پښتو فلمان جوړیږي په دا پښتو فلمانو کې تقریبا 98% د څوک فلمان جوړي د پښتانه نه دي دا جتانه بوله پرشه بوله ارشي چې بوله صرف موږ د پښتو د بدنامي کېدو لپاره الته خبره دا سره جوړي په خپل پښتو نه زده ولیکن طرز به دې جوړ کړی پښتانه په دې باندې رسوا پښتانه په دې وشمو خو تر ټولو لوی خبره زما د پاره دغه چې دا زموږ فقیر محمد درویش چې دی دا ډیر زبردست شاعر دی نو دی شعر ویل دی مانن ډیر شعر مو خپل ملګرو ته دی وای د افغانستان په حواله وای دل تراج د پښتنو دی یو رواج د پښتنو راجم د پښتنو دی بچي او رواجم د پښتنو دی دلته نور رواجونه ګرځنه نه چلیږي د اسلام سپېڅلې دین دی بس مزاج د پښتانه نه دی بس فطرتن الله رب العزت د دې مزاج د اسلام مطابق جوړ کړی دی فطرتن د دې مزاج د اسلام مطابق دی بس د اسلام د دې مزاج د کم عادتونه دي هغه په اسلام کې دي تقریبا غیرت راواخله شجاعت راواخله وفا راواخله مېمان نوازي راواخله وعد الخلاف نه کول دا راواخله رښتیا ویل سر ور کول دا ټول خبرې پر حق باندې دا پچا دا دین وایي په پښتنو کې وای که اسلام نه وای نو هم به مسلمان وای پښتانه که اسلام نه وای راغلی لا به هم د پښتانه چې دغه مسلمانان وای مسلمانان دا معنا د اسلام پر لار روان وای نو خو ما درته ویل وفا لري غیرت لري شجاعت لري میمان نوازی لري بل څنګه مطلب بل دادی دوکان نه لري چل نه لري دو نمبرینه دا ټول خبره اسلام خپل داغه دي نو پښتانه به هم دغه سی وای په غیور نظام به خامخا قربان می پښتانه دغه دین و اسلام نه دی دا ډیر شایسته نظام دی پر دا و پښتانه قربان نه وي بس فطرتن پښتنو خپل سرونه ور کړی دي کنه منی ورته افغانستان کې وګورئ
د چا سرونه ډېر تللي پر اسلام دا خو برخه د ازل و چې نصیب یې سو اسلام دی نه دی چې پښتنو ته په زوره د اسلام ورسېدی الله رب العزت په ازل کې دا لیکلي و چې مسلمانان به پښتانه چې دي هغه به مسلمانان په ازل کې الله رب العزت لیکلي و چې پښتانه به مسلمانان دا برخه په ازل کې لیکلې ده وای په غازی ولس یې واړه غیرتونه کړل تمام دا غازی ولس دی غیرتمن ولس دی قوم دی ټول جهان ځانونه پر تمام کړلو ټول ځانونه پر تمام کو قوتونه پر تمام کو نن انګريزانو دې خبره ته وتل چې کشتي مفتي مذاکرات سره وکړو زلرګین نه لرم تبي باون لري او خبر استاد خارجه چې مذاکرات کوو کې نه کوو نو دی وایي درویش وای په غازی ولس واړه غیرتونه کړو تمام یعنی ټول خپل غیرتونه چې کوم غیرت هندوانو غراواخه ده انګريزانو غراواخه ده يهودو غراواخله دا تمام کو پر پښتنو خو خپل کړي نه دي ټیک سره پښتانه دي وای سرماتي کې نه ټیټيږي په دستور د پښتنو دستور دا دی چې یار سر کوم او ټټوم نه سر به میځي ټیټيږي بنه سر به می جګ ولاړی او زبا چیش نکوم زبا غلامی نکوم دا څوک وایي دا درویش وایي سرماتیږي نه ټیټیږي په دستور د پښتنو وایي د اسلام سپېڅلی دین دی بس مزاج د پښتنو په غازی اولس که کفر تجربه کړه تکرار یعنی وایي دا ټول زورور قوتونه چې دا خپل تجربه مکرره کی یو واره تجربه ور باندې وکبل واره تجربه بل واره هر واره چې افغانستان راغلي دي وای دا بخاماخه ماتوي فیصله تکراروي یعنی مطلب وایي دغه چې هر چا خپل زور ازمولې دي پر پښتنو باندې دا بخاماخه ماتوي فیصله د ماتي فیصله تکراروي وای دا بخاماخه د ماتي فیصله تکراروي ستانه که پر مر جنگ کړي و هغه مات سو نو نن ترالی هغه فیصله بیا مکرره بیا تکراروي چې ته ما غره کم ماتيږي وای کواک دار په ځواکونو زور ور دي دا خلک نه د امریکا او جاپان دی په خپل واکو قوتون دی په دې زور ور دي د بدر پیروان په نصرتونو زور ور یعنی پښتانه چې د بدر پر لار د صحابو چې کوم میشن پر هغه لار روان دي به الله نصرت او مدد چې دی هغه فرمایلی دي نو خبره د عزیزانو پښتو رښتیا خبره ده اوس دغه نوې دنده چې اوس په کشرو سو دغه یعنی د زموږ پښتانه واستورسي کالج یونیورسيټي انجونی دي رقصون دي بس اړیان بشه ډېر به د مړو پښتنو روحونه وژاړي چې یاره د دې لپاره او بیا خو نوم د پښتو ورکول سوی باید چې ته پر پښتو باندې چیش وکې د خپل ژبه او د خپل سر چې دی هغه ورکې او که ته پر بل روانې ګټه دې ولاکه ولیدله دا زموږ نن د چیش ورځ ولا دا پښتون کلچر دی ان د پښتنو رواجونه رسمونه بلکې د پښتنو ورځ وپای صحیح سره نو خدای دې موږ د رښتیا او پښتانه کې او دا منافقت دا دو نمبري دا غلامي دا دو نمبري دا په مشکل کې خېټه دا په مشکل کې خېټه ارزه چې وګوره پښتون به خرڅوي افغانستان کې غټ قومندانان چا وشتل خپل هغه طالب وشتل 15 کال ور سره وي ډرایور وي کومندان یا الټ مطلب باډي ګارد هغه وروري $100 واخس لري بیا شهید کړي نو دا خو بیا دا 2 نمبر سو دا بیا ځان پښتون وای نو پښتون دي نور ته وای